دا ورځ ما سترګې وګوره مکمل دا له 5 غنټو خفګان والے شپږ غنټې و غنټې قسم دې په دې حال کې خدای پاک در سره خفګان نه وساتي والله نو قواره را قسم نه غړ وړ کړی دی و چې وری په واپس دوبای کې چې ته تختې پکې نه غړ مشکل څه دی مشکل والله دوستانو به درته والله دا وګوره مخ قواره را د غړ وړ دا څه کې دې سره و چې لندن سوځي زیم سره والله ولا کشیم را سره ورته ورغلم ما ته وته لندن ته نه زمال نه پاسپورت راکا ته ټول ته دې خو چې شي مچ والله زما راغله وشالته ورغلم ما قسم دې کوم د 5 غنټې و غنټې کې کوم خاندلې زما د کافر زوی ما دې خو دې وای قسم دلته لاړم ما ته وای هغه د بورډینګ پاس راکا ما ته ویل الله صاحب زاده د سکی مالز ما فرند السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل نور زین څنګه ولې جوړې په خیره کاشم شته ملګری شته الله فضل نور زین سلام نه څه دی وکړه ته د سړي دا ګور چیرانه جوړ شوی دی ته و چې وای چې غواړې درسه بس هر چیرانه غستی و درې اوس ما ورته زبیر ته زم جرمني ته د شي کنه د زوام سخرو دی په دغه یو مړ پودر را سره نیولې قسم په خدای دا وګوره د شي کړم کنه اوس څو وخت راځه پر څلور بجې مې ټیکټ دی بیرته زه تام راځم سخرو دی کاشم در سره راځي او دا کاش ته ویل ته ول د خوشی ته شو چې سره ول څه کوي خو له زلاړ شکنه ما خو د ټینشن نه قسم په الله که بجاس کې خوب را ده د سیک بچي پکې ود شوی اوس ولي وای الته په جرمني کې درته مشکل پیدا کوي په دوبۍ کې دلته دوبۍ کې دوبۍ اره سمجھ وګورئ دا دې کستا تصویر لګم ما ته استا واس پکې راځي ولې دا صاحب ناشته و تدا شو که تراس به حساب زو ته کو دې دې بچي نورزه ته د سکارو کا راشه ته د دوبۍ نه دا شي نور نه زه په د باندې پوسوم وس اخر چې نه کیږي نو چې لپاره پورون لاړې وړ مورز وس بیا پښې ولاړې ولا که ته شي هغه ماریا دې چې په دې میدان کې ګرځو راز ګرځي او راګرځي په دې میاش کې خو تل اسواره په دې تحریک ولاړې نه مشکل بل ځای کیو مشکل بچی په ویزا کې مشکل او ویزا کې مشکل و چې کله رالم وادر د زیرا پرې نه خو د زبیر ته ټیکسي کې وختلم لاړم بیرته کور ته روان شوم په جرمني کې بیا دې هم زه ور سره وکړ رااله بیا بس ملګری میرا ته زنګ ول واده ورې د ول چې ته دې چلو کچ د سعودي په طرف باندې راشه وانته ورې د دوبۍ کې تل تبدل ته ورشه دس هغه ما د سعودي ټیکټ هم کټل جل درالم دوبۍ کې مرتل مال ما سره دغه پاسپورت او د ویزا ده وای زه نه پوهېږم چې تاله په دې د ویزا څنګه درکړې را دې خوښه مړه ول ته غنټې کې نه ولم نه خبر نه بد قسم د دشي کړې ما مقبره مې ګډه وړه شوې د فرانسې په پاسپورت باندې بیا ما تلته په افغاني نه راتلی چې ته ما د فرانسوي را خوښې نو ما ورته چې ستا په مور لعنت چې تا په د ویزا ولې راکوله خدای ډېر داسې کړلم یار داسې ناچوړ کړم دا وګورې څه کې مکه نو ته ډون ټینشن هم ورته کې دا خو در باندې راځي نو ټینشن شته پاره کې د نسری بچل د سټوري هم پورته کړی ټول لکان باندې موږ ولي خپای ولي ته مشکل پېښ ته موږ مو سره اتلې خو دلته ماته یو اپلیکیشن ژوند کې قسم په خدای وادر یو د وینې الټۍ مې ونه کړې نور مې څه وکړه داسې مې ورته د طبیعت خراب اوف سخت مې ورته ما ول چې اوس په دې دوبۍ د باره نه مې چیز وکم سي چل به ورته د دې واره چې ویزا ته اخیسته خانم پر پکې راکړه خلاص ته راځه نه لريګا لا ولا که نور راشم چې د دوبۍ راته زما په نوم کې خو زه خو پرې خو د مارتین ملته وې رښتیا نه د دې خو د لندن پاسپورت دی ته ول دا خو پریدي دا خو وته بیرته زما د پاره دا خو پریدي دا خو راځي بیرته شل پیری فلټر دی لګولې چې ځان را باندې بیا به زه چې وزم چې کوم جری سره تاسو وانا که جریاله ته ډیر ملګری دوستانه شو دا زما د پاره پاتې شو زه و دا د سکول مې ورته په داسمه کراوته په نور مل نه راځم نه نور که د دوبۍ زما په نوم کې زه نور بس خلاص شو موږ دوبۍ پرې خودله زما د طرفه راځه په خیر راسي اوس پر څلور بجې مې بیرته ټیکټ دی خو ته ورته څو وخت راځې ته نو ته د سیک بچي وادر موږ پرون را پاتېدلی نه مو څه خوړلی نه مو څه سکړي دا ګوردا شی رانه جوړ دي ته نور دې څو وخت راځې سترګې مې خو په ټرین او په جاز کې خود دې نه سړی ویل دې خو ورته دوه چې دې نېشنلټي دا مال اوس خوب نه راځي دا ټینشن کوم د دې مې ټولې دا مټي سکونډلې دي چې د ټینشن د لاسه دا ټول د کارونه دی راګیره دا ستا سره لاړې دا غږ د ډوبې مشکل پیښ کنه بل ورته لاړې تا ته چا شی ووم نو
بل پیر افغاني پاسپورت کې ورته وهلی وای خیره نه زه په ولاړم ولي وای جان مور سپیره سفر ولري کاشه جوړ بخیر زه جانان زم چې د غپ لګوم نو سلام ترالم ډیر لکه نو څنګه ول سم ده نو زه ورته سپران تا جانان کې مو کوي چیلنج کې مو کوي د چیرې کړي چاته وایا سم سین لامي مسلم بلک کړي جنې ریکوست ما چې اوس په دونه رد بدوي او قرآن چې بجوند په خیمانه کوم څنګه کار نه کوي دوی دی خلکو وای چاته وای ولا دوبۍ زور خو تا نه وباسي وای چاته وای چې مسله حل کړي مسله حل د دوستانو زه بس بیرته ځم جرمني ته بس مسله مې دا حل کمنټ کې دا چاته وای چې مسله حل بس چې لاړ شم اوده شم واده اورېدو بس هماغه موقع مې اوده شم بس ته وګورم دا ګان سړی نه خراب کړي ډیر نه زیات مردا خو پکې راځي نه ډیر زیات خراب کړي خپه ما به आवाज بند ک وې دوبای شي وای شیخ مخ کا وکا نه لري کې مړ بس دا وزیر وو ډېر زه بس اته نه غنټې کې نه ولم لګه پاوډر چې را سره گیر کړی خطرناک شی پیدا وکړ چې زه ورغلم بورډینګ پاس ته ما ته ولې دې څه کېږي مال مای فرینډ وایي هغې بورډینګ پاس نه درغلی ته څنګه بورډینګ پاس ما ته څه وایي چې ستا بورډینګ پاس تا د ملګری څنګه وروسته راځي مال زه بیخي قدم نه ږدم مال همدلته یې رتاړم وایي ودرېږه څوک مشکل حل کېږي وایي آنلاین لګیا دی وایي کوشش کوي کولی او آنلاین لګیا ما ته یې ویل وایي آنلاین لګیا دی کوشش کوي مال ولې دا کار وکړي وایي ورې موږ یې کوو ما ته یو دفعه وویل مالې سیټ نشته دی ما ویل ته دا ما ورته ویل ما د ټیکټ یې ما څه ټایم کړي چې ته ما ته سیټ نشته هغه هلک ما ته ویل وایي ودرېږه مه کوه ما جنګ ورسره کوم پرېږده چې نه مړه پکې د جنگ نه پتا نه دغه دی یو د پوخ مل جراشه جنگ وکړ په لا اله الا محمد رسول الله پاکستان کې یو جیل د پاغي لیکړي د 15 ملټه واده به غیرت ټول عمر غیرتی وزل د پریوزه واده وريده وای ودی ته وای سمې پیجستا بارک ډېر ښه خبرې کړې دي چا کمنټ ته کې ودی ته وای سمې پیجستا بارک ښه خبرې کړې دي سمې پیسې خو زموږ زړه ده السلام علیکم رشما کیسے ہو ٹھیک ہو मैं ठीक हूँ आप कैसे हो मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह خوراک سره وای نه سبم نه कौन है साथ में आपका दोस्त दोस्त था आपसे उधर से आया था उनको भी यही प्रॉब्लम है नहीं उसको प्रॉब्लम नहीं उसके साथ नेस्लिनिटी है دا سامان ندی خو غلی تر ته کوټه کې زم تاسو سره بدنام دا سامان کاش دا سامان دې طرف دا ته پرې د کیدی ودرېږه هغه د څه کوو چې شی وو हाँ अभी क्या करने वाले हो ود کېږم وای बस अभी मैं जा रहा हूँ जर्मनी में ठीक है तुम क्या करना वो प्रॉपर लगा के तुम आ सकते हो कसम से नहीं आ जाऊंगा वल्लाह दुबई तुम्हारे लिए मुबारक नहीं ऐसा नहीं होता والله جيري زمان ده 7x لابي برو والله جيري زما د پاره ډیر پازاب شو قسم دې دا نا ماړه ته کما کړه یار علي عبد الله والله علي عبد الله هم دونه پازاب شو جيري هم دونه پازاب شو نه والله کا پلا اله الا الله محمد رسول کا سکند لا پازاب شوی پلا اله والله ډیر مجبور دار چې درتلې نشو دنه بس صرف دې لا مجبور